ته ورور دې مسلې تپوس کوي چې وایي دا حدیث چې 80,000 کرت یعنې 70,000 ځله دغه لا اله الا الله څوک ووایي الله به دغه سړی معاف کړي بخښنه به ورته وکړي او چې چا دپاره دغه ووایي لکه مړي دپاره یې ووایي او هغه وفات شوی نو هغه به الله هغې ته بخښنه وکړي او هغه به معاف کړي او محترمه دا حدیث نه دی او بعضې خلکو دا نبي صلی الله علیه وسلم ته منسوب کړی دی نو په هر حال د دې نسبت د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته کول دا ګناه ده او دا ابن عربي خبره ده د ابن عربي خپله خبره ده لیکلې ده فصوص الحکم دا کتاب دی هغه ټول د کفر او د شرک او اسلام پسې مقابله کې خبرې کول د هغې نه ډک دي او هغه دغه شان د فتوحات مکیه هم دا کتاب هغې کې هم دغه خبره کړې ده چې دا ذکر دی او دا چې چا وکړو نو دا به 80,000 مرتبه نو الله به هغه معاف کړي خو دا خرافات دي او د هغه د ځان نه جوړې کړې خبرې دي او د هغه نه وروسته ابن عربي بیا دا صوفیه او دغه خلک د هغې خبرې ډېرې نقل کوي نو دغه خبره د صوفیو دا مشهوره کړې ده نو بیا نبي صلی الله علیه وسلم ته د هغې نسبت کوي لکه د صوفیو په کتابونو کې دا خبرې ډېرې دي حاشیه د تحفة المحتاج شو دغه کې بریقه محمدیه او شرح طریقه محمدیه په دې کتابونو کې دي دا خبرې را نقل کړي دي موږ دا خبره نه کوو چې دا په دې کې اجر نشته دی په دې کې اجر شته دا کلمه د توحید ده او دا سبب د خلاصۍ دی چې الله سبحانه وتعالی سړی خلاص کړي په دې باندې رسول صلی الله علیه وسلم وایي ما من احد یشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار وایي که یو کس دا کلمه ووایي او د زړه نه یې ووایي نو الله به دا په اور باندې حرام کړي او دا د صحیح بخاري او مسلم حدیث دی نو د دې خپل فضیلت شته دی خو دا 80 کرت ویل او بیا د دې نسبت کول نبي صلی الله علیه وسلم ته او بیا خاص په دې فضیلت کې چې د مړي دپاره وي د ځان دپاره وي نو دا نقل نه دی په دین کې او دا بدعت دی هذا والله اعلم